منګه چې چتره پروګرام کوو د ښاغلي خان زمان صاحب او د ښاغلي ادریس خان ډیره مننه کوو. دا هم د پښتون کمیونټي هم د پاکستان کمیونټي د ناست یو ځای دی. الله تعالی دې دا ځای ودان او آباد لري. ادریس خان ستاسو ډیره مننه. مرګرو دلته کې ځینې مرګرو د ډاکټر جاوید اقبال صاحب دپاره پیرزونې راوړي دي، مینه یې ورسره ښکاره کړې ده. زه ډاکټر جاوید اقبال ته او جمیل اقبال ته خواست کوم چې هغوی راشي او دغه پیرزونې زه هغه ملګري راغواړم چې د هغوی نه واخلئ. له ټولو نه اول د عوامي نېشنل پارټۍ UAE صدر زموږ نر تکړه او کلک پښتون سپېڅلي پښتون ښاغلي عبدالله خان ډاکټر جاوید اقبال له خپله پیرزونه راوړې ده. نو عبدالله خان ته خواست کوم چې راشي او خپله پیرزونه هغه ته په حواله کړي. عوامي نېشنل پارټۍ صدر ښاغلی عبدالله خان. مننه عبدالله خان. اس طرف دیکھو، اس طرف دیکھو، اس طرف دیکھو. دویمه پیرزونه زموږ ډېر تکړه ملګري چې چرته چرته د کمیونټي خدمتي پرانیستې تڼۍ ورځي، ډېر نر او تکړه ملګري. خلیل بنوري ته خواست کوم چې راشي او خپله پیرزونه راوړي. ګلونه یې راوړي دي د مینې او عقیدت په اظهار کې. خلیل بنوري تکړه سړی دی. ممتاز صاحب ته هم خواست کوو چې راشي. ممتاز یوسفزی صاحب تاسو هم لږ راشئ. د شاعرانو، ادیبانو، پوهانو، د رڼا رڼا فکرونو د خاوندانو په نمایندګۍ باندې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې لخوا ښاغلي قاضي منظور موساخیل او ښاغلي خالد خان اسرت صاحب ته خواست کوم چې راشي او خپله پیرزونه راوړي. ښاغلی خالد خان اسرت صاحب د اماراتو پښتو ادبي ټولنې عمومي سکرټر دی او ښاغلی قاضي منظور د اماراتو پښتو ادبي ټولنې سرپرست اعلی دی. مننه یې کوو چې ډاکټر صاحب سره خپله مینه څرګنده کړه. مرګرو د ټنګ ټکور پروګرام هم دله جوړ کړی دی. سندرې به اورو په اردو کې هم په پښتو کې. خوندوره تړونونه به اچوو، ګډاګانې به کوو. دا پروګرام او دا سلسله به دوام لري. تاسو ناست اوسئ په خپلو خپلو ځایونو باندې. دې نه پس سندرې لپاره موږ ډېر زبردست سندرغاړي تاسو له رابللي دي. حاجي صاحب میرسن ته خواست کوو چې راشي او تصویر وباسي او کونسل جنرال صاحب ته ډېر په احترام سره خواست کوو چې راشي هغوی یو تصویر وباسو دلته کې. کونسل جنرال صاحب راشي. خالد چودھری خالد صاحب ته خواست کوو چې هغوی راشي. شهزاد تاسو هم راشي. ډاکټر صاحب، ډاکټر ریاض صاحب زموږ ډېر محترم. اسحاق صاحب ته خواست کوو د پاکستان د قومي ایرلاین. اول ڈوڑے خرو کھانا پہلے اور اس کے بعد موسیقی. مرګرو د موسیقۍ لړۍ باقاعده شروع کوو. د ننني پروګرام لپاره عمړی سندرغاړی زلمی هنرمند فاروق حسین باچا چې ډېر ښه آواز او ډېره ښکلې څېره وله خدای ورکړې ده، هغه راغواړم د سایل صاحب په دې شعر باندې چې کله سندرې وایو کله کوو ویر د جانان، کله سندرې وایو کله کوو ویر د جانان، مونږ په هر حال کې بدلول غواړو تقدیر د جانان. فاروق حسین باچا